د مصنوعي ځیرکتیا AI په هکله مې نن درته یو څه لنډ معلومات راوړي دي. دغه ویډیو تر پایه درسره وګورئ ترڅو پوه شئ. که چېرته وغواړئ چې زده کړې وکړئ یعنې زده کړې مو لا پراخې شي نو د هغې لپاره ستاسو لپاره غوره انتخاب چټ جي پي ټي دی. چټ جي پي ټي څخه کولی شئ هر ډول پوښتنې وکړئ، هم یې په غږیزه بڼه ترې وکړئ او هم یې په لیکلې بڼه ترې وکړئ. او همدغه ډول که چېرته وغواړئ چې عکسونه جوړ کړئ نو له چټ جي پي ټي څخه استفاده وکړئ. په چټ جي پي ټي باندې کولی شئ بېلابېل ډول عکسونه هم جوړ کړئ. که چېرته وغواړئ چې ویډیوګانې جوړې کړئ د ویډیوګانې د جوړولو لپاره له جیمینای څخه استفاده وکړئ. جیمینای نن سبا د ویډیوګانو په جوړولو کې لا مهارت لري او زیاتره خلک جیمینای د ویډیوګانو لپاره کاروي. او که همدغه ډول نن سبا نعت، نظم، ترانې هم په AI باندې جوړیږي، د هغې لپاره یو نوی ایپ بازار ته وړاندې شوی دی چې نوم یې دی فلو میوزیک. فلو میوزیک نن سبا د ویډیوګانو جوړولو او البته د سندرو جوړولو لپاره یو ډېر ښه مهارت لري. کولی شئ په دې باندې نعت، نظم، ترانې او سندرې او میوزیک هم جوړ کړئ. پرامپټ به ورته په چټ جي پي ټي لیکئ او هغه به ورته ور پیسټ کوئ او دوی به درته په یو څو دقیقو کې نعت، نظم او همدغه ډول هر ډول سندرې چې وغواړئ هم یې پرې جوړولی شئ. دا و زموږ د معلومات د AI یعنې مصنوعي ځیرکتیا په هکله. که بیا هم کومه پوښتنه او غوښتنه لرئ کولی شئ کمنټ هم وکړئ او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ.